سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. نیویارک ټایمز په خپل تازه راپور کې ویلي چې طالبانو په ښارونو او هغو ځایونو کې ځانمرګي بریدونه چې ښایي ولسي وګړو ته پکې زیان واوړي منع کړي دي. دغې امریکایي ورځپاڼې د طالبانو د ویاند له قوله لیکلي دغې ډلې له اوربند وروسته تر اوسه هیڅ ځانمرګي برید په کابل کې نه دی ترسره کړی، خو دا د دې معنا نه لري چې دغه ډول بریدونو ته یې اشاره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یونما په خپل تازه راپور کې ویلي چې په بېلابېلو پیښو کې د روان میلادي کال په شپږو لومړیو میاشتو کې 1602 ولسي وګړي وژل شوي او 3413 نور کسان ټپیان شوي او د 40 سلنې مرګ ژوبلې مسؤلیت پر طالبانو اچولی دی. د کابل د امنیت خوندیانې په اړه د ولسمشر غني په مشرۍ امنیتي ناسته تېره ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شوه. ښاغلي غني په دې ناسته کې وویل د کابل ګارنیزیون باید خپل ځانګړی ځای ومومي او ټول امنیتي او دفاعي قوتونه په هدفمند ډول د کابل د امنیت ټینګښت په خاطر د قومندې پر واحد پلان عمل وکړي. ولسمشر همداراز د ټولو ارګانونو ترمنځ همغږي مهمه وبلله او د خلکو او مسؤلینو ترمنځ یې پر مثبتو او محکمو اړیکو ټینګار وکړ. افغان حکومت له جاپان وغوښتل چې د افغانستان د سولې له بهیره ملاتړ او همکاري وکړي. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر تېره ورځ په افغانستان کې د جاپان له سفیر میتوسوجي سوزوکا سره په کتنه کې په تېرو کلونو کې د جاپان له مرستو د مننې ترڅنګ د افغان پولیسو د روزنې او وړتیاو د لوړاوي په برخو کې د ټوکیو مرستې مهمې وبللې. په دې کتنه کې د جاپان سفیر وویل هیواد یې د سولې له بهیره ملاتړ کوي او ډاډ یې ورکړ چې د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره به له افغان حکومت سره همکاري او همغږي پراخه کړي. د کندهار ښار د دویمې ناحیې اوسیدونکو تېره ورځ وروسته له هغې بایپاس سړک د موټر پر مخ بند کړ چې ښاروالۍ یې د جوړېدو ژمنه پوره نه کړه. پر دغه سړک چې 4 کیلومتره اوږدوالی لري د کابل کندهار لاره هم تېره شوې. د کورونو په منځ کې جوړ شوی خو له تېرو 8 کلونو راهیسې کنډ و کپر دی او د سیمې اوسیدونکي یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی زیاتوي چې ښاروالۍ ته پر وخت مالیه ورکوي خو له 5 کلونو راهیسې د سړک د جوړېدو ژمنې ورکوي او نه یې عملي کوي. د کندهار ښاروالۍ هم دغه ستونزه مني او وایي چې دغه سړک جوړولو لپاره شاوخوا 2 لکه ډالرو ته اړتیا لري خو ښاروالۍ د پرې کولو توان نه لري او اوس یې په دې اړه د مرستندویو ډلو سره خبرې پیل کړي دي. دا سړک په موږ تر هغه وخته بندوو چې زموږ غم وخوري ښاروالي په ښاروالۍ په دغه کې دي د پیدامې په دغه کې دي په هر ارګان پورې چې دغه ځای دغه مسؤلیت یې لري هغه باید دغه مشکل حل کړي. دا سړک د موټر چپکیر د دې خلکو په لکو پر موټرانو باندې پیسې ورکړي دي بارونه یې راخیستي باروالا والا جنجالونه ورسره کوي. زموږ کوچنیان درلاندې شوي دي یو ځوان اوس په زوم نه ولاړ نور احمد نومیږي د هغه پښه پکښې پرېسوله نور کوچنیان مو در موټر لاندې شوي دي. موږ چاته موږ دا 15 کاله کېږي ډېر د دغه سړک سره په تکلیف یو. دوړې دي خاورې دي بادېږي موټران پر دغه سړک باندې چپه شوي دي کوچنیان مو درلاندې شوي دي لویان درلاندې شوي دي خوږ شوي دي مړه شوي دي حتی پښې ولا پرې شوي دي. دغه کور دغه دروازه چې ده دغه ځوان دی پښه پر دغه ځای ور پرې کړله. او ولسمشر غني د کندهار د ارغستان ولسوالۍ د اوبو د کمښت د حلیدو په موخه اړوندو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه. ښاغلي غني تېره ورځ د یادې ولسوالۍ له مشرانو سره په کتنه کې ویل پخوانۍ پرېمانه اوبه اوس نشته ځکه د اوبو کچه ټیټه شوې نو پکار ده چې د اوبو کارولو سپما او زیرمه کولو ته اساسي پام وشي. نوموړي همداره څرګنده کړه چې د راتلونکي کال په بودجه کې به په ارغستان کې د یو بند د جوړولو لپاره تخصیص په پام کې ونیول شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.